أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. درود شریف شوق من اللهم صل على محمد وعلى آله. هر څه مخکې زه خو لرې نه راغلی یم، کم شانګلې نه راغلی چې کم ځای نه څوک راغلي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کمې خبرې چې وشي دي دپاره خو د ژبې شپله پکار ده، تفصیلي خبرې او چې کله د چا نه څوک ورک شي او ډېره موده پس سره میلاویږي که وخت کم وي نو خلک ورته سره یو بل په دیدن نه مړېږي. زما په خیر خو دې نه مخکې ما د شانګلې شلماني د ملکنډ شلماني او داسې نور شلماني نه کتلي وو، نه مې خبرې اورېدلې وي، نه مې لیدلې وي. نو چې خبرې به څومره اوږدېدې نو ما ویل بس ښه خبره چې اوږدېږي داسې تاسو هم وکئ. ستاسو خبرو ته ناست وو، ساخي د زما نمبر دی. نو یو خبره ته کوم ور بس تنګ شوي وئ. زه خپل شلمان خبره ته کوم، دې نه مخکې چې زموږ شلماني څومره غیرتمند خلک دي، څنګه به چې هغوی غیرتمند دي داسې به د شانګلې والا هم غیرتمند دي، داسې به د ملکنډ شلماني هم غیرتمند وي. ما د تاریخ نه دی یاد، خو 2000 نه دیخوا ما ته دومره خپله یاد دی چې پاکستان فوج باندې او پاکستان ملک باندې سخت حالات راغی. خلک به برتو لتله چې کوم خلک برتی شوي نور قومونه برتی شوي نو ډېر خلک وتښتېده، نوکرۍ پرېښودې. هغه ټیم کې زمایر شي زمونږ غاښې سرته کرنیل صاحب راغلی نو زمونږ مشرانو ورته وویل چې کرنیل صاحب په ملیشیا کې خو ته 10 پاس اخلي، موږ سره 8 پاس واخله، ته هلته 6 فوټ والا لې موږ سره 5 فوټ والا واخله. نو هغه ټیم کې د ملک دپاره خلکو پرېښودلې چې سخت حالات راغله، دغه ټیم کې موږ سوال نه کوو چې موږ سوال باندې واخله. نو داسې به ستاسو کوم غیرتي خلک وي، زمونږ کور کې به داسې مقبره نه وي چې هغې کې به د پاکستان جنډه یې نه وي ولاړه. دې خوا زه نه یم ګرځېدلی. او بله خبره ته د خپل کوم دا خبره کوم د شلمان کوم چې الحمدلله دومره امن پسند دی. زما عمر به 25-26 سال وي، په دې 25-26 سال عمر کې 60-70 هزار آبادي ده. دې کې اوسه پورې داسې یو دماکه نه ده شوې، یو قتل هم چېرته نه دی شوی. نن نامعلومه افرادو باندې FIR کټ شوی دی. داسې به تاسو هم امن پسند دي. خدا یو خبره کوم که نه، څومره چې موږ هلته دومره اختلافات لرو شلمان کې، دومره تاسو سره هم دی. ناکامي او کمزوري زموږ هم دا ده. نور موږ امن پسند خلک یو، تکړه خلک یو. خو د یو خبرې ته مې اتفاق کړی دی چې نااتفاقۍ ته بې اتفاقۍ ته زموږ اتفاق دی. نو زما هم امجد بھایم دا ریکویسټ وکړو چې څوک څه کوي مړه ځنګل کې هرنګه خلک وي، ځنګل کې هرنګه خلک وي، بس هر چا پسې به نه ځو، څوک به څه وایي څوک به څه وایي. خو موږ به د غیر څه چې د خلکو خدمت کوو. انشاءالله درود شریف دعا به وکړو. صلی وسلم علی سیدنا محمد و آله وصحبه. دعا وکړئ الٰه العالمین رحم او کرم را باندې وکړي. او اخر کې بخښنه غواړم که کمې ځای تېره نه شوي، ګوره مشران ناست دي، زه خبرې نه شم کولی. دعا وکړئ الٰه العالمین ته راباندې رحم او کرم وکړي، کړي ټول ګناهونه راته معاف کړي. خدای موږ کې اتفاق او اتحاد راولي، خدای ورورولي م نصیب کړي، خدای دنیا او د آخرت خوشحالي مو نصیب کړي. مومن خان شکریا ادا کوم چې موږ ته وویل چې دلته راشئ د شلمان خبره موږ هېڅ موضوع نه هم خبر. د دوی ډېره شکریا ادا کوم چې یو سره مخامخ کړو او کېنولو. انشاءالله بیا به د جمعې شپې باندې راغونډېږو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.